شاپور ځدراڼ هغه چټک توپ اچوونکی چې د افغانستان کرکټ یې نړۍ ته وروپېژاند. ارواښاد شاپور ځدراڼ په 1980 کال د جولای په 8 نیټه د لوګر په ولایت کې زیږېدلی و او د 2014 کال د جولای په 9 د 38 کلونو په عمر د هند په ډیلی ښار کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. شاپور ځدراڼ چپلاسی چټک توپ اچوونکی و چې د خپلې تیزې توپ اچونې، لوړ توپ او زړورې لوبې له امله یې ځانګړی نوم ګټلی و. نوموړي د افغانستان د کرکټ لوبډلې ترڅنګ د 19 کلنو ملي لوبډلې میسیناک او څو نورو بهرنیو لوبډلو لپاره هم لوبې کړې دي. شاپور د ماشومتوب پر مهال د جګړو له امله له خپلې کورنۍ سره پېښور ته کډه شوی او هلته یې د سخت توپ کرکټ پیل کړ. د کرکټ مینوال شاپور ځدراڼ د هغه د نه ستړي کېدونکې مبارزې، چټکې توپ اچونې او هېواد ته د ارزښتناکو خدمتونو له امله د افغانستان د کرکټ له تلپاتې اتلانو ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي ټاکل شوی د ارواښاد شاپور ځدراڼ د جنازې لمونځ سبا د پنجشنبې په ورځ د سهار په 10 بجو د کابل په عیدګاه جومات کې ادا شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د جنازې له لمانځه وروسته به ارواښاد شاپور ځدراڼ د کابل په نادرخان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د شاپور ځدراڼ ناڅاپي مړینې د افغانستان او د کرکټ ټوله نړۍ غمځپلې کړې ده او د هېواد ګڼو ورزشکارانو، مینوالو او نړیوالو کرکټي شخصیتونو د هغه پر مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. روح یې ښاد او جنتونه یې په نصیب.